الرحمن الرحیم درنو لیدونکو ستړي مشئ په دې هیله چې روغ اوسئ د جلال آباد او تورخم لویه لاره او بیا هغه کوم ډبل سړکونه چې د هغې منځ کې یو تفریحي ځای یو هوټل یو خوړنځای او یو بزنس یو کاروبار که مو فکر کړی وي په دې وروستۍ کې زیاتره کاروبارونه چې ډېر مصرفونه چې کېږي هغه په خوړنځیو باندې کېږي او بیا په دغسې یو ځای کې چې عمومي لاره اوسېږي غټه لاره اوسېږي او منطقه هم بیخي د شینوالي د لحاظه د تازهوالي د لحاظه د ښایست د لحاظه بیخي برابره اوسېږي په داسې ځای کې چې بیا سرمایه ګزاري وشي نو ګټه به طبعا کوي راځئ چې ورشو د دوی په طرف باندې چې په کوم مقصد باندې یا په کوم فکر باندې دوی دلته دغه کاروبار شروع کړی له موږ سره اوسئ السلام علیکم ساده ښه تاسو که لرې ده خیر یې طبیعت دې ښه دی خفه کېږي خو چې یو څه خبرې وکړو لږ که لاندې تاسو راکوشئ دواړه به سره بیخي مساوي شي څه خاص دی ګرانې ده مخکې مې یادونه وکړه د جلال آباد او تورخم عمومي لاره مطلب دا یوه غټه لار ده او زیاتره دغه ساحو کې تللی بیخي موټر ده چې په اسانه باندې ودرېږي تاسو دلته سرمایه ګزاري کړې څه فکر مو کړی و د هر څه د مخه اول سلام تاسو ته کوو او وروسته ستاسو لیدونکو او اورېدونکو ته نو فکر خو دا دی چې الله تعالی وایي چې تاسو چې سره کوم توکل کوئ زه هماغسې فیصله رالېږم د بره نه او دلته پخوا موږ چې کوم دی مالټۍ خرڅولې نو څومره فکر هم چې وکړه دلته په دې ساحه کې داسې هوټل او د خلکو د تماشبینو دپاره هغه خلک چې سیاحینو دلته راتله د لرې لرې ځایونو نه او بیچارهګان به په تکلیف و اکثره به خلک بعد د ماسپښینه راتله موږ چې څومره وکاته پوه شو د دې لامل څه شی دی د دې حل لاره څه شی دی ولې دا خلک بعد د ماسپښینه راځي لار به هم بنده وه او څومره تماشبین به چې وو هغه به بعد د ماسپښینه راله یو بیروبار به جوړ شو لاره به هم بنده وه په ګنټو باندې خو چې څومره فکر هم وکړه دلته په دې ساحه کې داسې یو رسټورانټ نه و داسې یو ځای ناستی نه و کوشش دې خلکو ته یو سهولت برابر شي موږ دا فکر وکړو چې په دغسې یو پروژه باندې کار وکړو انشاءالله هم به خلکو ته یو سهولت برابر شي او هم به موږ ته یوه لاله مړۍ نفقه پیدا شي نو دا چې مو لومړی کې څنګه فکر و هماغسې خبره روانه ده هماغسې الحمدلله څه رقم چې زموږ فکر و څه رقم زموږ توقع وه د هغې نه لس چنده سل چنده اضافه چې کوم دی دلته موږ خلکو ته شیک کړي وو او ډېره خوشحاله دي زموږ د خدماتو نه چې کوم دی خلک راضي دي راضیمند دي ځکه ډېر سهولت برابر شوی دی پوه شئ تر کومه حده پورې چې زموږ د وسه کېږي انشاءالله پوه شئ نور به هم کوشش کوو په آینده کې نور به هم کوو او خلک راضي دي اوس زموږ او د دې خو ډېر کم وخت کېږي چې جوړ شوی که نه تقریبا د دې به غالبا دغه ډېر ژمي نه را دې خوا د جدي میاشتې نه وروسته موږ فعالیت باندې شروع کړی دی دلته به عموما داسې وخت معلوم وي چې په دغه وخت کې سیزن وي مالټو سیزن لکه د مالټو سیزن دی د هندواڼو سیزن دی دغه دوه غټ سیزنونه دي پوه شوې او نور دا بازار دی عیناً بازار دی دا اوس موږ تاسې ګورو بین المللي روډ دی پوه شوې تورخم جلال آباد عمومي سړک دی او اوس خاص کر کډوال ډېر را روان دي د تورخم نه راوځي دلته د شپې په 11 بجې ودرېږي په 12 ودرېږي پوه شوې خلکو ته یو سهولت برابر شوی دی انشاءالله دا مو خو بټي کوټ نه راتېر شوي دې خوا مارکو دی د مارکو خو بیا روش مشهور دی دلته پیدا کېږي هو انشاءالله ولې نه روش وریتا سیخ کډۍ چې هر شی وغواړې پوه شوې هغه موږ لرو د ځان سره دلته کوم خوراک لپاره ډېر مینهوال چې راځي دلته کړۍ دپاره او ریتې دپاره ډېر مینهوال راځي او خاص کار په ژمي کې ماهي دپاره خاص راز په دې کې چیرې چې ورېتې او کړۍ ته ډېر د شینواري وریتا او کړۍ دا خو په ټول افغانستان کې انشاءالله پوه شئ ټولو ته معلومه ده چې شینواری په دې شي کې ډېر مهارت لري پوه شئ په غوښه کې خصوصا بیا په وریتا او په کړۍ کې تاسو په خپل هم چې پخوی شي کې صرف مسؤلیت لرئ هو کولی شو انشاءالله تر یو حده پورې لکه کوم شي کې استادي لرئ نو کړۍ چرګ په دې کې مهارت لرو ستاسو اجازه ده استادانو سره خبرې مهرباني ولې نه هر کله سلام استاد السلام علیکم وروره ښه غوسه هم نشته چې داسې ده چې د کاره دې ویستمه نه غوسه کوم کرایه خو ماشاءالله ډېر زیات لګېدلی دي او د رمضان هم تاسو ځکه غوړي دي ټوله اورونه ګر چاپېره لګېدلي ټول اور لګېدلی دی یو خو داسې ګرمي هم دی او تازه نه ګر چاپېره اورونه هم لګولي دا زموږ کسب دی وروره ته څه دې ګرمۍ سره مختلف دې سره موږ عادت شوي اوس فلحال چې تیاری کړی خو ماشاءالله زیات پراته دي چرګ دی غوښه ده سیخ دی دا درې شیونه پرې را تیارو دغه ټول ته په یو ځان کولی شي هغه ساګر دی او کېږي او انشاءالله یعنې ستا د کار مخ خو به مې نه نیولي نه نو چې زړه نه تم ځای نه دغه خبره ده ګټه مسله پکې دا ده خپله د څه شي استاد دی خپله باندې مسلک هر شی مسلک کسابي کړۍ سیخ ماشاءالله ته خو د کار سړی ولا دا درې وړه کړی دا دې دلته زده کړي که بل ځای کې یاره دا مې پاکستان کې زده کړي دا
شینواري وروڼه اکثره چې دی دغه کوم چې د عموما هوټلونو کې کار کوي دوی وایي زیاتره زموږ پاکستان کې ده دا علت د دې څه دی دا داسې دی چې دا د دې چې کوم غټ بازارونه دی دا به شینوارو بس کسب ګرځېدلی ده او دا راته ووایه چې دغه دونه وخت کې دا تا استادي کې شاګردي کړې وه داسې جالب کیس سره مخ شول داسې جالب شیانو سره به پکې یو دانه خو پکې اوس ووایه چې دا لیدونکي والله ډېر جالب شیانو سره به پکې مخ داسې یو ډېر چې جالب سره مخ شي هغه څه و بس جالب دا وي که نه چې ته به یو ښه شی تیار کړي که نه هغه به راشي دوی یاره غوښه صحیح نه وه تا به څونه محنت مشتري به وایي ډېر کېږي او کله داسې شوي چې ته په خپله پوه شوی چې دا مې ډېر خراب پخ کړی مشتري راغلی چې استاد ماشاءالله دا داسې ډېر کېږي او ذهن کې دی چې دا خو بیخي صحیح تیار مشتري وایي ډېر ښه بعضې هر چې موږ ولیدو که نه زموږ زړه کې سودا وي چېرې چې مشتري راشي هغه چې ډېره مزېداره وه او موږ ته وایي چې موږ ته پته وي دا شي کې لږ فرق شته د وخت ښه ده دا کلکه ده بیا سخته ده وخت ناوخت یې او ټایم بس زیات باندې ټایم زیات والي په دې کې موږ داسې مشکل سره مخ یو چې راشي بیا خوشحاله وي چې راشي بیا خوشحاله ډېره زیاته مننه تاسو ته ښه کار ژوندی اوسئ الله دې قدمونه زړه راښه کوي یو ارامه فضا ده ارامه ماحول دی نو دې دپاره خلک راځي ګاډی ښه په سهولت ولاړ دا ښه سور کې ناست دي او بس خپله ډوډۍ مو خوري چای مو وڅکي هغه خپل ګپ شپ بنډاره مو وکړه او بس دې د وجې الحمدلله زموږ کار په مخ او تاسو به ګران خرڅوئ کارګرانه مونږ خو لکه چې کوم د جلال آباد د مارکو د دې ساحې چې کوم ریټونه یې هماغه ریټ مونږ چلوي قدیم ماما ته ماتې ورکوئ نو لکه د قدیم ماما سیستم مونږ روش دلته فلحال چې کوم دی داسې چې مونږ روش نه جوړو په دې وجه نه جوړو چې دلته زموږ صرف کړۍ ډېره مشهوره ده او کړۍ زموږ مشهوره ده او روش مونږ نه جوړو دې د وجې چې دلته اکثر د روش شوقیان نه راځي د روش ځان له ځای بازار یې نو ساحه چې د بازار دوکاندارۍ سیستم یې په هغې ځای کې د روش شوقیان دي دې ساحې ته چې راځي ټول هم د کړۍ والا راځي د سیخ والا او د ټې والا راځي او د شپې تر کوم وخته پورې خلاص سیستم وي مونږ خو تقریبا د سهار د 7 بجو نه تر د شپې 10 نیمو بجو د شپې ماښام مشتریان راځي ماښام یعنې تر د شپې 10 نیمو بجو پورې زموږ مشتریان دي او ډېره مننه کامیابه سئ مهرباني سلام هر کله راشي صاحب خیر کړۍ خو تش پروت دی غوړي پکې خو کېږي ان شاء الله د سړي شان دی اوبه ورسولي اوبه دې ورچوي اوبو کې پخې نه وړو کې بخو اما کې اوبو کې پخې ما کې کوم نه تخریج دي چې اوبو کې پخې د غړي ورچولي کله دې اوبو کې مایان پخې نه وړو کې اوبو کې نه پخې خو چلې راځي چلې درځي په اوبو کې د پخولو فرازه مونږ ته وخیاو نو کله بس دغه د نوم اورېدلې یا چینکي په حساب باندې مایان مری پخېږي مایان پکې پخېږي چینکي بله څه په دې طریقه مونږ ته پخې کنه چینکي طریقه به نه زده کړو نه کنه اوس زده کړو بس څو ډیر انګار واريږي کنه اصطلاح باندې وګڼته انګټه کی بیا د څه وړ دیږي د کیلو په حساب باندې غوښه واري ونی غوښه واخلي دې کې څه نشته کنه دې کې حال شي نشته نو هغه ته مطلب د خپل مطابق غوښه ورچه چینکي به جوړي اما څنګه چې مې مور واشه مثلا مال غو سره واشه سما ته جوړي او ته چې استاد دلته زه د مې استاد ما خو د جیمي کې او فل حال چې اوس منیجر ما حال د هوټل منیجر نه داس په منیجر کار کوي دا کار خلک نه منیجر په دې شکل چې د مې په خله اوس کم کنه نه ته مطلب جوړه کې ورځ کې بدري په خلی راشي ګرمي راځي او بس نور بدل د کار کو مایان چې سوره کوم مایان ته زه یا زه خو پکې دغه یو ګریل په خوله شم یو کړی په خوله دا ګریل هغه جال غوندې څومره وخت کېږي مایان دا پخلی مو زده کړی کاروبار پخلی خو باریکه پلو کې د پلار وټلو دا ناستان زما د بابا په نامه مشهور تقریبا شي دا جلال آباد آزادېدو په وخت کې په دې کې ومه ولې هغه د دې الګ لبل کمزوري په شکل باندې صحیح ده یعنې هغې وخت نه 2 کاله یا 1 کاله شاوخوا صحیح ده او دا غیر را پدې خو کال یو نکي دی او دیوال مې ځای احساس کړی دی ود سره راغله مې سره کار کوم په دې دومره وخت کې یو د 2 کال کې کله څه خراب مېن پخې او پخې او لکه معلومات ما شوی دا خراب دي او مشتری ته نه دی شوی دا څنګه نو هغه مطلب د زوره لمبه ورته تاسو خو دې ولایت خلک نه استي بار ولایت خلک استي او تاسو رګنرم غواړي
بعد هغې نه بیا سره شو او نو رستا بازار چل دی که مطلب موږ یې دلته داسې چل به داسې چل نه چل به حرام چلي نه خو مطلب هغه راضي کړي دي مهرباني ډېره مننه تاسو څخه کار درمل شروع ده ان شاء الله وبعد السلام علیکم الله پاک خیر کلاري ده خیرت دی ته لکه چې د شیریخ استاد یې او د شیریخ استاد د ستاسو خو به دا ورزش هم ډېر ښه کېږي والله چې ورزش ټوله ورځ بس لګیا استئ یو استاد یې دلته تر ګڼه دوه درې کسان استئ نه درې کسې ته خپل کار هم کوه چې هسې نه شیریخ دنه خراب نه شي وکنه بیا به وایي چې ستا د لاسه مې ډېر شیریخ تاوان وکړ شیریخ خراب شولو دغه دې خوا ته کینداري شیریخ دا شوده دي دا شوده دي دې کې شوده اچوي د شیریخ لپاره هم دلته خلک راځي والله چې بس د سپي ساعت ښه بازار دی خلک شروع کېدونکي ده شروع ده شروع کېدونکي هم ده شروع ده ښه دا سبې کې چې کله تاسو دا جوړوئ دا څومره دا یخ ورته شاوخوا اچوئ بیا دوه نیمې کندې یخوري دا بیا تر څه وخته پورې کار کوي بس دا چې شپږ اووه کیلو شیریخ پکې جوړ کړو که نه بس بیا والا یوه کونده نیمه کونده بیا و بس بیا همداسې لګیا یو نو بس دغه شپږ اووه کیلو یخ چې جوړېږي دې کې به څومره شوده اچول کېږي نو دې کې اوس مثال زه یو کیلو شیریخ جوړوم که نه همداسې شپږ وارې شپږ کیلو چې جوړ کړم بیا دا یخ اوبه شوی بیا دې دا اوبه وباسم بیا ولا یو کونده یخ نور اچوم بس بیا پکې شیریخ جوړوم کوش بس همداسې روان یم بلې دا چې یخ راوبه کېږي شیریخ جوړوم داسې په اوسط ډول باندې ورځې به څومره شیریخ وځي اوس موسم کې لا خو دومره ګرمي شته هم نه یاره دې اوس وخت کې 300 پلیټه 250 300 پلیټه به دغسې موږ بس او تنها یې دلته بیا نه یو کس را سره شته دی بل خو هغه لږ مشکل یې کور له تللی شیریخ کار دې همدلته زده کړی که بل ځای کې والله چې شیریخ مې همدلته زده کړی دی بس بټي کوټ کې وو اول کامې کې بیا بټي کوټ کې وو مطلب دلته یم یعنې تا خو د اصلي د شیریخ ځای کې کار کړی اصلي مې د شیریخ ځای کې کار کړی داسې یو جالب راته ووایه چې ډېر په شوق باندې یو کس راغلی پوه شو د استاد شیریخ ورته ډېر صفت شوی په هغې د ستا شیریخ هم خراب کړی دی والله چې داسې جالبه چې یو درې کسه راغله که نه نو بس د سلو والا پلیټونه یې درې غوښتل بس هغې ورځې به جمعې ورځ به بس بازار ډېر تیز و اول خو یې ور وړی نه و بس چې دی خپله راغی ورم ورغله که نه پلیټونه یې د سلو والا ورغلي ولا 50 والا پوه شئ بس چې دویم ځل راغلی که نه بس بیا نه وایي بس بیا نه راځو بس بیا ملاقات شیریخ جوړ کړو هغه ډېر په صفت راغلی دلته بس وس کې وي نو داسې کار کېږي ځینې وخت څه مشکل دی ډېره زیاته مننه ښه کار مننه خیر السلام علیکم السلام علیکم جوړ خیر کرای د خیرت ته جوړ د جوس مسؤلیت لري جوس د موسم کې کوم قسم جوسونه شته د ډیګر صاحب موږ سره فعلا کېله ده کبري ده توری زمینی ده او امرود ده او هم لا نه راغلی هم به راځي ده لا وخت شته او بس راوتلي دي خو کمزوري دي که نه صحیح نه دي انشاءالله راوځي زما په نظر باندې سټابري به زیات توتي زمینی ډېر دي ماشاءالله ټول صحیح روان دي دلته دې فارمونو کې کرل شوي دي او شته دی زموږ د خپل وطن تولید دی انشاءالله بل ځای نه راځي تاسو بیا همدلته فارمونو کې اخلئ راوړئ که نه د بازار نه نه موږ ځو بس ملګري نځي راوړي او هماغه باغ والا نه اخلي تازه راوړي ډېر ډېر راوړي بس فریزرو کې راسره ایښي دي او بس استعمالوي او تقاضا د خلک د کېلې زیاته کېږي د توتي زمیني یاره د توتي زمیني هم ده او امرود هم ده او مکس ډېره روانه ده او مکس ده مطلب د دې ونه لګی کېږي دغه جوس چې عموما جوړېږي چې یخ پکې زیات شي خوند یې زیات وي که بوره پکې زیات شي څه شی چې پکې زیات وي خوند یاره چې درمیانه مطلب ښه راځي چې نه یخ وي او نه ګرم وي او ځینې خلک پکې پوډر یو شی بل شی نه الحمدلله موږ ته مشران د ویل دا شی راځي یو قسم هغه جوس جوړېږي که نه اوس ځینې بازارونو کې موږ ډېر زیات ټینګ وي دا په څه وجه باندې هغه پکې نسخې دغه چې دا یو ځل مواد دي سنسي ورته وایي هغه پکې اچوي او موږ پکې الحمدلله شی نه اچوي د هغې په زور باندې ټینګېږي بالکل د هغې په ځای نه 2-3 کیلې واچوه لږ پکې هغه واچوه خپله ځان جوړوي او خو موږ پکې الحمدلله شی نه اچوو موږ یې د خپل یعنې دا شودم دا دي ملیم دا دي شاتم دا دي او خورما هم راسره خپله ده هر څه موږ سره خپل دي چارمغه پورې مطلب موږ پکې غلط شی نه اچوو څومره وخت کېږي جوس استازي کوئ یاره شاید شیان خو مې ډېر دي ځکه چې ایزم پکې ده بیرنیم ده نه تاسو څومره وخت کېږي یاره 10 کاله 12 کاله خو مې کېږي ماشاءالله په دې 10-12 کالو کې څه سره داسې مخ شوی چې ډېر دې ورته خندلي
ولا بيخيږي خامخا ګاګ یو څه خو موږ ته مو وایه نو څه ووایم مطلب ګاګ درنه خفه شوی خو ګاګ خوشحاله خو ما شوی، نه غوسه شوی. خو زما نه انشاءالله داسې زموږ وروڼه خلک دي دلته چې راځي داسې خراب دغه نه راځي او داسې کوم دغه نشته دی چې تا ته زه ووایم بیخي دې دونه وخت کې جانب سره نه نه الحمدلله ډېر ښه خلک راځي مطلب چې راشي سلام علیکم وروره په خیر راغلی نه خو جوړ هغه خو بیا خو او انسانیت دی کېږي کېږي یو نیم راځي ها. ځکه چې وخت مې زیات شو زر کوه او دا دی هغه دی خو موږ ته یې اطلاعات ورکوو چې صحیح ده وروره ها. ډېره زیاته مننه تاسو ته انشاءالله ښه کار. السلام علیکم خیر راشي درنو لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه چې د پیل نه تر پایه پورې سره وې دا مرکې مو کتلې دغه حال منظر دا هر څه مو کتل یو ډیر جالب ځای جوړ کړی دی ډیر داسې یو کلیوالي سیمه ورته ورکړې کلیوالي نقشې ورته ورکړی دی چې کټونه او تختونه او شطرنجې او بالښتونه لکه عیناً په یو کلي یو منطقه یو دیره کې چې ناست دی داسې یو خوند لري دغه ځای په دې هیله چې دا خپرونه مو راسره تر دې دمه پورې کتلي وي خوښه شوې مې وي تر بیا چې نورو سیمو ته ځو ستاسو لپاره نورې خپرونې اماده کوو تر هغې ښه وخت ښې چارې د خدای په امان